لکه څرنګه چې موږ په دې ویډیو کې تاسې ته د یوې سکې مثال درکړی و چې دا 15 ځلې موږ پورته اچوو، 15 فلپه لرو او غواړو چې پوه سو چې څومره چانسونه احتمالونه موجود دي چې په دغه 32 حادثو کې چې د 15 فلپونو څخه لاسته راځي په دې کې 3 وارې هیڅ راسي. صحیح ده، موږ ویلې چې په دې کې د 32 حادثو څخه لس تن امکان لري چې موجودي اوسي چې په دې کې 3 دفعې هیڅ راسي. نو خبره دا ده چې زه اوس غواړم د دې عمومي فرمول تاسې تشریح کړم، یعنی د دوه جمله‌ای ضریبونو عمومي فرمول تاسې ته وښایم. صحیح ده. نو په عمومي فرمول کې به زه کوم دقیقه ادرس یا کوم دقیقه عدد زه تاسې ته نه وایم، مثلا وایم چې د فلپونو شمیر هم معلوم نه وي او څومره هیڅ یا شیر چې موږ غواړو هغه هم معلوم نه وي. یعنی وایو صحیح ده په ان پورته اچونو کې د کا تعداد هیڅ یا د شیر د راتللو احتمال وڅېړئ. صحیح ده. ښه، لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ هر ځلې چې یوه سکه موږ پورته اچوو نو په دې کې 2 احتماله موجود دي. صحیح ده. اوس که دا ان ځلې پورته اچول کیږي نو دا د دې معنا لري چې 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2 تر څو پورې؟ تر هغه پورې چې دا په توان ان ته ورسیږي، یعنی معلوم نه ده څو دانې دي، نو دا 2 په توان د ان ته رسیږي. صحیح ده. دا د مجموعی ممکنه پیښو تعداد ده چې څومره پیښې امکان لري رامنځته سي. اوس که زه وغواړم کنه چې دغه لومړی کا دپاره د پورته اچونو یا د فلپونو شمیر معلوم کوم، خو طبعا د لومړی کا دپاره زه دغه ان شمیر فلپونه ټول لرم. صحیح ده. خو د دویم کا دپاره دغه تعداد د فلپونو ان منفي یو ته راټیټیږي. صحیح ده. همداسې ان منفي 2 کیږي. صحیح ده. او همداسې ادامه هم درلودلی سي. صحیح ده. تر څو چې موږ ولرو ان منفي کا منفي 1 پورې. صحیح ده. اوس دغه تعداد یا دغه شمیر د ممکنه پیښو زه ویشم په چی شي باندې؟ په داسې یو عدد باندې چې موږ کولی سو د هغه په واسطه د کا شیان په د کا شیان کنه د کا تعداد شیان چې هر څومره اوسي چې هغه ته موږ په انګلیسي کې تی وایو کنه، تی 1 صحیح ده، تی 2 تینک یعنی تی 3 تر څو پورې تی کا. موږ اوسو کولی چې په کا لارو باندې تقسیم کو یا په کا مختلفو لارو کې ترتیب کړو. صحیح ده. نو اوس موږ ویلی سو چې تی 1 دپاره کا ټول ځایونه موجود دي چې موږ کولی سو دا په دې کې ترتیب کو. د تی 2 دپاره دا کا منفي 1 کیږي، د تی 3 دپاره دا کا منفي 2 کیږي. صحیح ده. او همداسې دا ادامه لري تر څو پورې؟ تر 1 پورې. صحیح ده. نو همدغه باندې دغه رقم چې دی موږ ویشو یا دغه حد چې دی په دغه باندې ویشو چې دې ته چی شی وایي؟ کا فکتوریال وایي. نو د دې په مخرج کې زه لیکلی سمه چې کا ضرب دی کا منفي 1. دا هغه لارې موږ ته ښیي چې موږ کولی سو د دې په واسطه د کا شیان یا د کا تینګس په مختلفه یا په کا لارو کې ترتیب کړو. ضرب دی کا منفي 2 تر څو پورې؟ تر 1 پورې. په اصل کې دا خپله د کا فکتوریال معنا ورکوي. صحیح ده. کا فکتوریال که تاسې تر اوسه نه اوس لیدلی اوس یې وګورئ. کا فکتوریال داسې یو شی دی. کا ضرب دی کا منفي 1 ضرب دی کا منفي 2 تر څو پورې؟ تر ضرب دی 1 پورې. اوس زه غواړم د دې صورت هم په فکتوریال باندې واړوم. صحیح ده. نو د دې دپاره زه لیکلی سم چې ان فکتوریال مساوي کیږي. دغه کوم شی ما چې پاس لیکلی ده کولی سم چې دلته یې ولیکمه چې ان
صحیح ده. ان فاکتوریال هم په همدغه شکل لیکم لکه څنګه چې کا فاکتوریال ما لیکلی. ان منفي یو فاکتوریال یا ان منفي یو ضرب دی ان منفي دوه. صحیح ده. همداسې ادامه لري تر یو پورې. اوس که دواړه طرفه د مساواتو زه وویشم په ان منفي کا فاکتوریال باندې. صحیح ده. دواړه طرفه که وویشم نو دې طرف کې ما ان منفي کا فاکتوریال لیکلی ده، دې طرف کې عین شی مشابه ده. یعنی ان منفي کا فاکتوریال مشابه دی د چی شي سره؟ د ان منفي کا ضرب ده. ان منفي کا خو خپله لیکو منفي یو ور سره، ځکه هلته فاکتوریال منګه کوو کنه، بیا ضرب ده ان منفي کا خپله منفي دوه. صحیح ده. په همدې شکل دا تر چی شي پورې ادامه لري؟ دا بالکل ډیر ښه، دا تر یو پورې ادامه لري. ضرب د یو. صحیح ده. اوس دلته تاسې پوهیږئ چې دا یو خو د دې سره خلاصیږي. صحیح ده. دغه برخه تاسې د دې نه جدا وګڼئ. دا صورت دی، دا مخرج. تاسې پوهیږئ چې ان منفي کا منفي یو خپله د ان منفي کا مثبت یو معنا هم لري، ځکه چې دغه منفي دننه ضرب کیږي. نو اوس داسې یو شی دغلته موجود دی چې د ان منفي کا سره خلاص سي. صحیح ده. همداسې بل شی موجود دی چې ان منفي کا منفي یو سره خلاصي او په همدې شکل دا ټول یو بل سره خلاصیږي. صحیح ده. دا زه تاسو په مثال کې هم ښودلی سم. که تاسې د ان فاکتوریال پر ځای مثلا 15 فاکتوریال ومنئ، ځکه 15 دفعې موږ هماغه څه وایي سکه پورته اچوله او هم موږ غوښتل چې 3 دفعې پکې چی شی راسي، پکې هیڅ یا هم هیڅ یا شی راسي. نو په مخرج کې لیکلی سو چې 15 منفي 3 فاکتوریال. اوس راځئ چې وګورو آیا رښتیا دا اختصاریږي او کنه. ګورئ 15 فاکتوریال په ځای موږ 15 ضرب د 4 ضرب د 3 ضرب د 2 ضرب د 1 لیکو، او د 15 منفي 3 پر ځای هم چی شی لیکلی سو؟ 2 فاکتوریال چې خپله د 2 ضرب د 1 معنا ورکوي. دغه برخه دغه برخه د دې سره خلاصیږي. کوم چې پاتې کیږي 15 ضرب د 4 ضرب د 3 دی. یعنی دا هغه تعداد د لارو ده چې موږ کولی سو د کا شیان د کا په موقعیتونو یا په ځایونو کې ترتیب کو. صحیح ده. دا هغه مهمه برخه چې ما غوښتل تاسو ته تشریح کړم. اوس دا په یو بل رقم هم موږ تاسو ته تشریح کولی سو. ښه، په یو بل رقم هم زه دا تاسو ته تشریح کولی سم چې ووایم منګه دغه د کا شیان چې دی د ان څخه انتخاب کړي دي. یعنی منګه ان چوز کا کړی ده، د ان څخه هم کا انتخاب کړی چې منګه کولی سو دا د چی شي په شکل ولیکو؟ دا د ان فاکتوریال پر ان منفي کا فاکتوریال چې دغلته ولیکو. او تاسې پوهیږئ چې دغه برخه ټوله د چی شي معنا ورکوي؟ دغه برخه اصلا چی شی ده؟ اصلا زه تاسو ته دا راوړم چې دا دغه برخه ده. صحیح ده. په دې کې فقط دغلته چې په مخرج کې یو کا فاکتوریال و دا هم باید ورسره ولیکل سي، ځکه چې ډیره مهمه برخه ده. صحیح ده. نو زه ورسره دغه هم لیکم ضرب ده کا فاکتوریال. کا فاکتوریال. ښه، مهمه خبر دا ده چې موږ دا د ان چوزن کا یا د ان څخه د کا د انتخاب په شکل هم لیکلی سو. او په اول کې ما تاسو ته دا یادونه هم کړې وه چې په هر فلپ کې څومره امکانات موجود دي، څومره احتمالات موجود دي؟ بالکل 2 احتمالات چې موږ د مجموعي پیښو شمیر چې ترلاسه کړی و هغه 2 په توان د ان و. نو اوس موږ د دې دپاره لیکلی سو چې دغه صورت خو خپله دی کنه چې موږ لاسته راوړی ده. دا چی شی ده؟ ان فاکتوریال. صحیح ده. تقسیم پر ان منفي کا فاکتوریال. صحیح ده. چې بیا په کا فاکتوریال باندې چې دغلته ده دا ویشل سوی. دغه ان فاکتوریال چې دی ان فاکتوریال پر ان منفي کا
فاکتوریال چې دی دغه پورتنۍ برخه ده د دې. صحیح ده؟ دا هم په دې باندې ویشلی و، نو دلته یو کا فاکتوریال هم لرو او دا ټول منګه ویشو په چی شي باندې د مجموعي ممکنه پیښو په شمیر باندې چې دا 2 په توان د n و. صحیح ده؟ چې څومره پیښې چې رامنځته کیږي هغه ټول مجموعي شمیر یې و، چې څومره پیښې امکان لري 2 په توان د n و. او دې باندې چې ویشو، دې باندې دغه n فاکتوریال پر n منفي کا فاکتوریال ضرب د کا فاکتوریال ویشو، ځکه چې دغه فرمول چې دی یا دغه شمیر چې دی دا هغه شمیر دی چې موږ غواړو د دې په واسطه معلوم کو چې په دغه مجموعي شمیر کې یا مجموعي حادثو کې چې امکان لري رامنځته سي، په دې کې څومره امکانات د دې سته ده چې کا ځل صحیح ده یا کا شمیر هیڅ یا شیر راسي. صحیح ده؟ دا ټول منګه په 2n باندې ویشو، کوم چې بیا زمونږه لاسته راځي هغه موږ ته دا راښکاره کوي چې څومره امکانات د دې سته دي چې په n فلیپونو کې کا شمیر هیڅ رامنځته سي یا واقع سي.